افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې خپله دویمه لوبه نن چهارشنبه متحده عربي اماراتو سره کوي. د کابل پر وخت د غرمې شاوخوا 12 بجې پیلیږي. د لوبډلې کپتان فرحان زاخیل راته وویل چې دا لوبه پر تلویزیون نشته. افغانستان په خپلې اولې لوبه کې جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. د متحده عربي اماراتو په لوبډله کې تر ډیره هندیان، پاکستانیان، سریلانکایان او بنګالیان دي. اماراتو په خپلې لومړۍ لوبه کې د کاناډا د 231 منډو هدف په 9 اورونو کې پوره کړ. د اماراتو ټاپ آرډر بیټینګ ښه لوبه وکړه. د دوی چپلاسی بیټسمن جانتن 102 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېده. اوپنر یې آرین هم به 60 وکړې. په بالرانو کې بیا موهن شرما، چتیا او آرین ښه وځلېدل. افغانستان تر نړیوال جام مخکې له اماراتو سره لوبې کړې وې او ګټلې دي. د افغانستان د لوبډلې کپتان فرحان راته وویل چې د اماراتو لوبډله ورته معلومه ده او د یو ښه پلان په اساس به ورسره د ښې لوبې هڅه وکړي. د افغانستان په بالرانو کې بیا هم فضل حق او شفیق الله غفاري ته ډېرې تمې وي. نور احمد، عبدالرحمن او نور بالران به هم ښایي اماراتو ته ستونزې جوړې کړي. په ټاپ آرډر کې د ابراهیم زدران او عمران میر موجودیت د افغانستان بیټینګ لاین غښتلی کړی او ښایي د منډو ښه اساس کیږي. په خپله فرحان زاخیل اوپنر دی، رحمان الله او عابد محمدي نور بیټسمنان دي. غفاري هم بیټینګ کولی شي. د جنوبي افریقا غوندې پیاوړې لوبډلې په ماتولو سره به د افغانانو لوبغاړو مورال لوړ وي. د افغانستان د بریا په هیله.